لیواتت او بچابوزي نن سبا عام مرض دی. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وای. د ویډیو د مخه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه له حضرت ابن عباس څخه نقل کوي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې له ښځې سره د شان حجما وکړه یا خلک او یا سړي سره لیواتت وکړه نو دی به د قیامت په ورځ بدبویه ځای ته دننه شي. له حضرت عبدالله بن عباس څخه روایت دی چې وایي کله چې لیواتت کوونکی سړی مړ شي او په قبر کې کېښودل شي نو بدن یې مسخ شي او خنځیر ترې جوړ شي. همدارنګه له حضرت ابو هریره څخه روایت دی چې وایي څوک چې حلق استعمال کړي نو په تحقیق سره دا سړی کافر سو. او حضرت ابن عباس فرمایي چې د لیواتت کوونکي 10 خویونه دي چې له هغې څخه 3 شهود دا دي. لومړی دا چې دی به په نشهیي توکو لکه چرس، سګرټ، هیروین، افین، تریاک، شراب او داسې نورو اخته وي. دویم دا چې دوی به په مجلس کې خپلو ګټو ټکونه باسي. او دریم دا چې د پیسې به له بجلکو څخه ښکته څکېږي. د لیواتت کوونکي عذاب د لیواتت کوونکو لپاره 2 ډوله عذابونه دي چې یو یې دنیوي عذاب او بل یې آخروي عذاب دی.